سلامونه قدرمن هېوادوالو، په دې هیله چې جوړ روغ او خوشحاله اوسئ. قدرمن هېوادوالو، لکه څرنګه چې تاسو پوهېږئ، موږ یو څو ورځې مخکې د دغې مورکې ویډیو شیر کړی و چې کونډه دی، یو زوی یې دی، نور ماشومان نه لري او خپې چې دی څه تکلیف لري، وایي ماشي چیچلی پړسېدلی، نو د علاج لپاره پیسې نه نو موږ د دغې مورکې ویډیو شیر کړو. نو دوه ورونه مرسته لیږلی دی چې یو 6,900 دي او بل 15,000. نو دغه پیسې موږ دغه مورکې ته ورکوو او د دې احساسات له تاسو سره شریکولو موږ سره اوسئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه یې مورې، ښه یې؟ خیر. زوی دې ښه ده؟ خیر. ژوند ساعت ښه تېرېږي؟ خیر دې ښه تېرېږي. څنګه یې مورجانې، خپې دې خو درد نه کوي؟ ولې نه کوي؟ خپې مې درد کوي. دوا درته اخیستی نه دی ورونه؟ نه نه یې دې راته اخیستي. ښه مورجانې، موږ یو څو ورځې مخکې ستاسو ویډیو شیر کړی و، نو دوه به ستاسو ورور مرسته رالېږلی دی، نو دغه پیسې واخلئ او دغه وشمارئ چې څو روپۍ دي. ښه مورکې، هغه څو روپۍ وه؟ 6,900. ښه، دغه بل ورور رالېږلی دغه مشوارې. پنځه زره. 15,000 روپۍ دي. هغه 6,900 دا 15,000. هغه ورونه چې تاسو ته دغه مرسته رالېږلی دی، هغې نه څومره خوشحاله یې؟ هغه نه ډېر خوشحاله یم. هغه له د دنیا د قیامت خوشحالۍ نه خدای ورکړي او چې دونه کومک او دونه مرسته موږ سره کړې ده. قدرمن هېوادوالو، د هغه ورونو څخه نړۍ مننه کوم چې له دغې مورکې سره مرسته کړې ده. هیله کومه چې تاسو هم مرسته وکړئ، ځکه چې په دغه پیسو د دې علاج نه کېږي. دغه پاکستان ته ځي، نو پاسپورټ جوړولو ته هم اړتیا لري. نو هیله کوم چې مرسته وکړي له دې مورکې سره. که چېرې غواړئ مرسته وکړئ، نو زما د وټساپ شمېره ده 080 90 9 288. د لیدو څخه مننه.